به حیثیت پېښور امیر ستاسو د دغه جماعت د دې ذمہدارۍ په تاسو باندې څومره دي؟ دغه ذمہدارۍ تاسو تر سره کړي څومره پورې دي؟ او د دغه ذمہدارو د وجې یا د دغه تنظیم سره وابستګۍ د وجې تکالیف راته څومره پېښ شوي دي؟ 2007 کې چې زما فراغت وشه نو زمونږ یو ملګری مولانا میاں منظور شاه صاحب د 2009 نه اوسه پورې لاپته دی. هغه سره زمونږ تعلق جی او مولانا اسماعیل درویش شهید رحمه الله د دواړو کسانو به طور جرګه ما پسې راغله چې ستا نظریه او عقیده خو موږ ته معلومه ده ته داسې په صحابه سره ستا وابستګي ده اوس فارغ شوې عالم دین شوې جی لہذا ته اوس په جماعت کې یو عہده او ذمہداري سنبال کا. صحیح بس زه د هغه دواړو خبره ما کوزولې او رد کولی نه شوه جی خو ما ورته زما والد سے بیمار دی اسانه شانت ذمہداری مالا حواله کوي نو په 2007 کې ماته د ټونتري سرپرستی راکړه. بیا په 2009 کې چې مولانا منظور شاه صاحب لاپته شو یو شپږ میاشتې انتظار مولانا اسماعیل درویش صاحب کو داغه معلومات پته نه لګیدا نو د 2009 نه بیا مستقل ز د ضلع سرپرست کړم او په 2018 کې مولانا اسماعیل درویش شهید رحمه الله چې په 4 اکتوبر باندې شهید شو نو جبل استقامت او حجت الله فی الارض امام اهل سنت مولانا محمد احمد لدیانی صاحب په هغه ورځ باندې زمانوم د ضلع امارت د پاره منتخبم کړم او پیشم کو منتخبم کړم. ما مولانا محمد احمد لدیانی صاحب ته سخت عذرونه پیش کړل د درس د تدریس او بهانه خو مولانا صاحب یو لفظ وی چې که قیامت پورز مانا الله رب العزت تپوس کو چې دلته د جماعت سپاه صحابه او د دې مشن نقصان شوه دی نو زه به ورته دا ویم چې ما د امیر کو د امیر شوه نه دی نو د دې وجه نه نقصان وشه داغه لوی نظرو په ما اعتمادو نو د 2018 نه بیا بطور صدر ز منتخب شوم. د سرپرست خو اخلاقی او مذهبي تربیت او دعا کولی اکار آسان او اما کولش او زبدام ویم چې بطور صدر شاید چې ز ذمہداري په هغه انداز نشم ادا کوله په کم انداز باندې چې پکار دي خو د مشرانو د سرپرستی او د دعا برکت دی او دا مشن داسې مشن دی په دې کې چې څومره تکالیف دي د هغه چې کومه مزه ده قسم په خدای چې ایسی تا په ګرمۍ کې سملاستو ته هغه مزه نه ملاویږي کومه مزه چې په دې دغه مشن کې موږ لا په دې تکالیفو کې ملاویږي او زه اکثر ملګرو ته ویم که ګرمه ګرمي وي او الکان یو ځای ته چکر ته ځي او ځان سره غوښه راغستې او تکې او سیخان جوړی نو خولې ته بهیږي ګرمي کېږي او بدن ټول د خولو نه لوند دي او پکې وی او اور ته ناستي په ګرمۍ کې کته ته تاسو کې چې دومره تکلیف ولې کې اب درته جواب کې و چې دا تکلیف پرېږ دراشه یو بوټي والا دا خوند چک کا هغه خوند دومره دی چې دا ټول تکلیف برداشت کوي. زمنګ په دې جماعت کې په تکالیفو کې خوند دومره دی خوند او مزه چې هغه منګه په راحت کې نشو برداشت کوله. 2016 9 نومبر باندې ز لاپته کړی شوی وم او د دې جماعت او د کاز په بنیاد باندې یو 3 میاشتې په جیل کې وم او لاپته وم چې واپس راغلم ما ته ملګرو وې چې څه حالات دي ما وې د تربیت بهترینه مدرسه غواړی یې ما خو قسم په خدای د الله سره د تعلق لویه ذریعہ ډایرک الله سره رابطه دا د دې مشن حقانیت ته چې منګه هغه 3 میاشتې کمې په مزې تیرې کړې دي هغه راته دلته هغه مزه نه محسوسېږي
الله او هغه چې زراغلم نو ما پهلانه بیان چې وکړ نو زمونږ یو ملګری دی هغه وی چې د مفتی صاحب بیان ما واورېده وی ما پړه کې وی چې ایمان خو نورم مضبوط شه الحمدلله نو پدې کې تکلیف نشته بلکې مزیدی جیل هتکړی بیړی دا زمونږه د دې مشن زینت ته ښکلا ده او چې څوک تللی دي هغې نه تپوس وکړه هغه خوشحاله واپس راغلی وجه دا ده چې دا د ذات دپاره هم نه دي د دنیا او د لالچ دپاره هم نه دي کم کار چې د الله د رضا دپاره وي هغې کې خوند او مزه زیات دی نو په دې کې خو به زه دا ویم چې ما ته پکې تکالیف نه دي رسېدلي بلکې همیشه دپاره د مشن د برکته ما ته سرور دی مزه ده په دې جلسو کې چې موږ خولي شو او په دې تقریرونو کې او په دې احتجاجونو کې چې موږ ستړي شو ایمان مو تازه شي او د ایمان تازگی په خپله محسوس او پته راته لګي سبحان الله